السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست درته وایو زموږ چینل ته. اوله پوښتنه: مسجد اقصی یعنی بیت المقدس څومره پیریانو یا جناتو آباد کړی دی؟ جواب: 3000 پیریانو. دویمه پوښتنه: د دوزخ یعنی جهنم څو دروازې دي؟ جواب: 7 دروازې لري. دریمه پوښتنه: د بیت الله نقشه په لومړي ځل چا جوړه کړه؟ جواب: حضرت جبرائیل علیه السلام. څلورمه پوښتنه: قرآن شریف په کوم آیات کې د ګیرې ذکر شوی دی؟ جواب دی سورة طه 94 نمبر آیات. پنځمه پوښتنه: د الله جل شانه په حکم به لومړی جنت ته څوک داخلیږي؟ جواب دی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. شپږمه پوښتنه: د نوح علیه السلام څو زامن وو؟ جواب دی 4 زامن یې وو. اوومه پوښتنه: په کوم وخت کې د خیر خبره هم حرامه ده؟ جواب: د جمعې خطبې په وخت کې. اتمه پوښتنه: یهودیان کومه فرښته خپله دښمنه ګڼي؟ جواب: حضرت جبرائیل علیه السلام. نهمه پوښتنه: په نړۍ کې لومړنی طلاق چا ورکړی دی؟ جواب دی حضرت اسماعیل علیه السلام. لسمه پوښتنه: شیطان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته څه نوم اخلي؟ جواب دی عبدالقهار.